تازه خبر له کونړ وروسته پکتیا کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له جګړې وروسته نن مازدیګر د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې هم د دواړو غاړو ترمنځ جګړه پیل شوه. سرچینې وایي نن مازدیګر د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه سیمه کې په ډیورنډ کرښه پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د سیمې اوسیدونکي وایي دواړو لوري جګړه کې درانه او سپکې وسلې کاروي. تر اوسه پورې د روانې جګړې د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه معلومات نشته، خو چې ځایي سرچینې وایي دا چې جګړه دوامداره ده او طالبان د پاکستاني پوځیانو پوستې په مستقیمه توګه په نښه کوي، نو د پاکستان اړخ ته تلفات هم اوښتي. ټویټر کې یو شمېر طالبانو په تازه پوسټونو کې ویلي چې د جګړې سیمې ته تازه دمې ځواکونه هم استول شوي چې د دوی په رسېدو سره به جګړه لا ډېره شي. طالب فعالانو لیکلي چې د هوایي بریدونو د خنثی کولو بس خو نه لرو، مګر پر افغان خاوره د مخامخ او ځمکني برید ځواب یو پر لس ورکوو. یاده دې وي چې تېره شپه د کونړ او باجوړ ترمنځ په پرته ډیورنډ کرښې هم د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو ساعت جګړه شوې وه چې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې د تلفاتو شمېر نه دی رسنی شوی. اما افغانانو بیا د طالب سرتیرو ملاتړ کړی، وایي پاکستانیان په خبرو نه پوهېږي، نو په کار ده چې زور ورته وښودل شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.